ښه راغلاست یوې نوې ویډیو ته. نن ورځې ویډیو کې به تاسو دا زده کړئ چې څنګه د خپل کور یا هم چې د خپل بزنس مارکیټ دکان یا هم د بل کوم انسټیټیوټ یا د کورس هغه ادرس یې د ګوګل میپ په نقشه کې څنګه اضافه کولی شئ. یا یو کس تاسو یو بزنس لرئ هغې ته تاسو په آنلاین شکل باندې چې دی خپل د دکان ادرس یې مطلب هغه نقشه ورته څنګه لیږلی شئ. دا هر څه به درته انشاءالله وښیم، نو دا ویډیو تر اخره وګورئ او د هر څه په زده کړه کې تر ټولو مخکښ واوسیږئ. او یو غوښتنه کوم که چېرته مو دا زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او د لایک او کمنټ او د بیل آیکن حتما کېږئ. څه پوښتنه وي په کمنټ کې ولیکئ، نو راځئ چې د ویډیو په طرف باندې را به شي. یو ګوګل هر یو کروم چې خلاصوئ، براوزر چې خلاصوئ، یو براوزر خلاص کړئ، هغه که ګوګل کروم اوسیږي یا کوم بل وي، او په کته را به شي او دغه ځای کې چې دی تاسو ته دغه یو څو ډاټه دي، په دې ډاټونو باندې به کلیک وکړئ. زه تاسو له په کمپیوټر کې دا درته ښیم، ولې تاسو چې په موبایل کې تاسو کار کوئ نو په موبایل کې به تاسو چې دی دغه میپس شته دی دې باندې به کلیک وکړئ. ترتیب یو شی دی، را به شي په ماپس باندې به کلیک واخلئ، داسې موږ ته به چې دی ګوګل ماپ را خلاص شي. دغه چې دی کله مو چې ګوګل ماپ خلاص کړلو داسې تاسو را په دې شکل باندې دا راځي. دا رقم منتظر شي تر څو دا غونډ چې دی لوډ وکړي او دا را خلاص شي. د هغې نه وروسته چې دی تاسو به وګورئ چې په مکمل ډول داسې کله چې دې حالت ته راغله لرسې درته وښودل. د دې نه وروسته به تاسو دلته وګورئ دا لیرز راځي، په دې لیرز باندې به کلیک وکړئ او دلته به لاړ شي دغه مور آپشن باندې به کلیک وکړئ او د دې نه وروسته به چې دی داسې لاندې کیوځئ په دې رقم باندې او دلته بس که چېرته تاسو سره دا وه نو تاسو به چې دی سټلایټ واخلئ. ما سټلایټ اخیستی تیار، تاسو ګورئ موږ سره چې دی دلته ټول هر څه ولې که چېرته تاسو دا نور واخلئ تاسو سره به چې دی هغه نقشه نه ښکارېږي، نو ولې سټلایټ واخلئ تاسو سره به د کور هر څه ادرس ښکاره شي. کله مو چې دغه کار ترسره کړلو نو د دې نه وروسته چې دی تاسو ګورئ دلته موږ سره چې دی دا نقشه ده د جلال آباد نقشه دغلته پرته ده، یا زه د یو بل ځای نقشه دلته اضافه کول غواړم. نو د دې لپاره فار اګزامپل زه راځم کاپیسا تګاب ورکوم، دلته به راشئ وبله کې چې دی کاپیسا تګاب لیکئ که تګاب کاپیسا لیکئ، دواړه یو خبره ده. نو تاسو ته هماغه ادرس باید چې دی دا درته پیدا کړئ. ګورئ اوس چې دی دغه دی موږ یې د تګاب هغه دغې ته یې راوستلو، ولسوالۍ هغه کوم ادرس چې دی هلته یې راوستلو. د دې لپاره به چې دی تاسو وایئ چې دا زه لږ شانته زوم کوم دا رقم، یا تاسو ګورئ یو ځل به تاسو پیدا کړئ د تګاب ولسوالۍ اصلي مرکز یې دغه دی، او دا چې که چېرته داسې خیره معلومېدلو نو تاسو به یې لږ شانته نورم چې دی یعنې زوم یې کې ښه معلومېږي. تاسو ګورئ دلته چې دی ځلان ننګرهار ایجوکیشن سنټر دا زما چې دی مخکینی ادرس دی چې ما د دغه خپل هغه ښوونیز مرکز ادرس دلته ایډ کړی دی. نو تاسو به خپل دقیق ادرس خپل پیدا کړئ چې دا کوم یو بیا چې کوم کسان چې په کوم ساحه کې اوسیږي نو هغه بیا خپله هغه ادرس پیدا کولی شي. نو دلته ګورئ کله چې تاسو دا زومینګ وکړئ داسې هر څه به تاسو ته جدا معلوم شي، یو کس بیا بیل پوهېږي چې زما ادرس چیرته دی. سر اعظم زه تاسو ته چې دی همداسې یو ادرس اضافه کوم چې دا ادرس به موږ دلته څنګه اضافه کوو په دې کې. نو د دې لپاره به راشي تاسې او اول دلته په دې ځای کې که چېرته یو ځای پیدا کوئ دلته سرچ دی کني راشي دلته او په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو به چې زه خپل یو بزنس اضافه کوم، زه پر اګزامپل زما دکان دی او دغلته زه راځم په دې باندې کلیک کوم داسې، او دا به څنګه اضافه کوئ. فرست تاسو نه چې دی د بزنس نیم غواړئ، څه بزنس نیم څه ورکوئ او دا به حتما چې کوم سره علامه د سټریک راغلی وي دا به ډکوئ. فار اګزامپل زه راځم دلته چې دی کوم چې دی شاپ لیکم یا جنرال سټور لیکم،
سٹور ما جنرال سٹور ولیکه داسې زه به دلته دا یو نمبر کوم په کومه کټګوري کې دا فور ایگزامپل چې دی هره کټګوري دلته ورته ولیکئ فور ایگزامپل چې دی سټور دی نو داسې یو دغه ورته ولیکئ د څه شي سټور دی فور ایگزامپل زه سیډیانې خرڅوم بیبي سټور دی فور ایگزامپل بینر سټور دی زه راځم بیبي سټور اخلم را به شي دا به نیکسټ کوي هغه دغې ته یې ګورئ بیا چې کوم سټور تاسو لرئ دوی یو څو پوښتنه کوي هغه بیا کوي ډو یو وانټ ټو ایډ ا لوکیشن کسټمرز کین وزټ لایک سټور اور آفیس هو اجازه ورته ورکوم هو د کسان دي زما آفیس او لوکیشن هر کس وګوري نو په دې باندې نیکسټ کلیک وکړئ او دلته موږ ته وایي انټر یور بزنس اډرس معلومات ورکړه افغانستان دلته چې سټریټ کم سټریټ کې اوسېږي فور ایگزامپل زه راځم ورته په دغه سټریټ کې اوسېږم ما دلته اتومات معلومات ورکړه نیکسټ ښه دلته موږ ته چې دی د هغه ادرس معلومات راکوي وي از دیس یور بزنس آیا دا ستا بزنس دي نو ورته نن اف دیز د دې دا نه دي زه پکې خپل نوې اضافه کوم نو را به شي دلته او چې دی where are you located چیرته تاسو موقعیت لرئ په LSI کې لرئ یا فور ایگزامپل دلته اوس اجسټ وکړئ دې ځای کې راشي په اجسټ باندې کلیک وکړئ او تاسو د خپل اندغه چې دی دا برابره کړئ یعنی مطلب چې دی هغه د دغې چې کله کار وکړلو هغې نه پس به بیا تاسو داسې به وکړئ چې د تګاب ولسوالي به پیدا کړئ او دا لږ شانته لوډ کړئ دا لوډ وکړئ یو ځل تر څو دا خلاص شي یعنی مطلب به صفحه خلاصه شي دا د ګوري چې د صفحه خلاصه شوله او زه به دلته اوس چې دی زمونږ لوکیشن دغلته ګوري تګاب دا به لږ شانته زوم کړو تر څو سم کار وکړي او موږ ته دا پیدا کړي یعنې دغه سره نقطه به تاسو په هماغه ځای باندې تاسو پرېږدئ دغه ځای کې فور ایگزامپل دغه ځای چې دی دا اصلي نقطه همدغه ده یعنی زه باید چې دی یعنی زما چې دی اصلا نقطه همدغه ده او زه به په همدا دا زما لوکیشن دی را به شي دا به ډن کې داسې چې کله مو ډن کړلو را به شي نیکسټ به واخلئ داسې هغې نه پس بیا موږ نه پوښتنه کوي تاسو ډلیوري هوم ته او یا آفیس ته لرئ نه لرئ هو ورته یم یس لرو یا نیکسټ واخلئ او بل دلته موږ نه غواړي چې د هغه ساحه چې کوم تاسو کې دا آپشنل ده کوم ساحه چې تاسو ورسره مطلب چې د هلته تاسو خدمات وړاندې کوئ نو هلته دلته ورکړئ که نه اختیاري د وروسته هم اضافه کولی شي کوم ځای کې چې تاسو خدمات وړاندې کوئ ټلیفون شمیره مو دلته ورکړئ فور ایگزامپل زه به د ځان یو شمیره ورکړم اوس فعلا چې دی چې موږ ته دا پاس شي او دلته کوم ویب سایټ لرئ ورکړئ که نه سکیپ کولی هم شي زه راځم دا سکیپ کوم څه چې دا دغه زه تاسو له فقط هغه طریقه یې ښیم نو تاسو به په دې رقم د خپل لوکیشن هلته اضافه کوئ بیا چې کله تاسو چې دی په هر ځای کې ګوګل کې سرچ کوئ یا همدارنګه چې دی په بل بخش سرچ کوئ تاسو ته به چې دی د دې معلومات درکول کېږي دا اوس چې دی موږ نه نمبر حتمن غواړي نو تاسو چې دی وایي بس ورته یم لیټ ناوخته بیا بل وخت چې دی وریفای کوم نو نمبر غواړي تر څو چې دی بیا ځکه هلته ما ورته ویل چې موږ ډلیوري لرو اوس تاسو ورته یم زه هو خلاص یم ټوله یعنې مطلب چې دی په کومه ورځ تاسو فعالیت کوئ او که نه ورته یم بس دا چې دی کم کلوز نیکسټ دا شي ناخلی بس از ټایم ورته کومه ورځو کې تاسو آن او آف هستئ دا هم زه سکیپ کوم داسې او دلته تشریح ورکولی شي فور ایگزامپل چې دی دلته زه لږ تشریح لیکم چې دی we have a store of baby materials in Tamir Bazaar دغسې یو شی مې ورته ولیکل دلته خپل هغه تغه ورکولی شي انفرمیشن ورکولی شي نور معلومات ټول ولیکئ چې موږ چېرته موقعیت لرو څه او څه دا ورته ولیکئ او په نیکسټ باندې کلیک وکړئ اوس تاسو د دې دوکان ادرس دغه بعضې عکسونه تاسو سره دي تاسو هم عکسونه ایستلي دي او تاسو وایئ چې زه هلته عکسونه اپلوډ کوم په سلیکټ ایمیج باندې به کلیک وکړئ داسې کوم دغه چې دی لکه اگزامپل هم درکړي دا رقم تصویرونه چې تاسو څه لرئ
دا ورته اپلوډ کړئ. اوس پیل ورته ما سره تصویرونه شته کمپیوټر کې به تا سره اوسېږي او هماغه تصویرونه چې که هلته بیا یو کس ګوري نو ستاسو به دغه پیدا کوي. او کله چې دا هر څه پوره کړو نو راشي چې دی ګیټ سټارټس advertise easily in a minutes کې به شروع کېږي ستاسو اعلانات به چې دی هلته خپرېږي خلک به تاسو چې دی هلته پیدا کوي نو هلته به ته لیکي چې جنرال سټور ان تعمیر دا چې دې ولیکلو د بیبي سټور ان تعمیر نو ګوګل کې دې ولیکو مستقیما ستاسو ټلیفون ستاسو ادرس تصویرونه هر څه به بیا دلته راځي. نو زه نه ګیټ سټارټ کوم او زه دلته نور سکیپ کوم دا اصلا چې دی په دې رقم باندې تاسو چې دی خپل دغه ترسره کولی شئ. نو زه دا چې دی نه اوس دغه کوم تر څو چې دی پبلش کوم نه ځکه چې دا یو ما تاسو لپاره د پوهې په خاطر دا مې ویډیو ریکارډ کړله. نو په دې رقم تاسو کولی شئ چې دی یو دغه اضافه کولی شئ خپل لوکیشن دی ګوګل ماپ ته. د لیدلو نه مو مننه.